الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. دور تفسیر القرآن رنبانی درس منگا منقسم گرزول و سبعتا مباحث تا پاغی کے سلور مباحث دا اللہ جل جلالہ پا توفیق سرا ماستا سپوڑان دی پیش کا داغی باقی دری مباحث نننی درس کی انشاءاللہ الرحمن دا خالق رب ذوالجلال په توفیق سره ستاسو په خدمت کې وړاندې کول غواړم. په دې کې مبحث خامس چې دی المبحث الخامس نو دا فی بیان القواعد الضروریه. دا په بیان د چند قواعد ضروریو کې دي التي يحتاج اليه المفسر في باب التفسير. دا قواعد دي چې دیتا مفسر محتاج دی د تفسیر په باب کې. څوک ورته محتاج دی؟ مفسر. د قران کریم ترجمه کوون کې بدا قواعد یادی الب ترجمه کوي. د قران کریم تفسیر لیکون کې بعد دا قواعد ملحوظ ساتي، دا به ذهن نشین ګرځي، د دې به تکرار کوي، دا به مستحضر فی ذهن ګرځي، دا غینه ما بعدو کې بس کوي تفسیر بلی کې او ترجمه وکړي. دا قواعد اگر چې دا ډیر کثیر دي خو مختصرا ضروری قواعد چې ما داغي اقتباس واخص کړي نو داغي ماخذ الاتقان فی علوم القرآن ځان سره ولیکي. الاتقان فی علوم القرآن صفحه نمبر 448. اصول تفسیر د نابغه شهید رحمه الله جتا سی وګورئ نو غم د اتقان نه د اقتباسات او د اخص کړي خو علی سبیل الاختصاری کړي. د اتقان او د اصول تفسیر د نابغه سه موازنه چې وکړي نو ځینې امثله داسي چې هغه شهید نابغه رحمه الله ذکر کړي او جلال سیوطی رحمه الله نه دي ذکر کړي. نوال تبرازی اصول تفسیر د نابغه ته رحمه الله او ځینې داسې دي چې هغه بیا جلال الدین سیوطی رحمه الله ذکر کړي او شهید نابغه رحمه الله نه دي ذکر کړي. بیا بال توازی اتقان د سیوطی ته رحمه الله نو ما دواړه را واغستو، دواړه مې یو ځای کړل نو چې زمو اصول تفسیر ان شاء الله سو کو ګوري هغه کې به دواړي. اوله قاعده ذکر کوي اتقان کې علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه قاعده فی الضمائر. قاعده فضمائر قرآنیو کې بنک قاعده په ضمائر قرآنیو کې قرآن کریم چون کې یو اجمالی کتاب دی په اعتبار د قوانینو قرآن کریم یو اجمالی کتاب دی اگرچه بعض مضامین ورکی مفصل لی و تفصیلا لکل شیم راغلی دی. پوش نو دغه وجنه اکثر مواضعو کې د قرآن کریم ضمائر مستعمل شوی دي. دغه وجنه د قرآن کریم په اکثر مواضعو کې
استعمال لزمائر شوی دی. علامہ انباری نون سره علامہ انباری دې کې د بای مطلقه قانون جاری کیږي، د قانون بدلیږي سبانه لکه میم باندې، لکه خلک کوئی انبیاء علیهم السلام دا غو انبیاء دي. نو علامہ انباری وای علامہ انباری په بیان د ضمائر قرآنی کې 2 جلده یو دوخیم کتاب لیکلی دی. 2 جلد کتاب صرف د قرآن کریم په ضمائر باندې لیکلی دی. علامہ سیوطی رحمت الله علیه وی چې واصل وضع الضمیر للاختصار، قرآن کریم کې باری تعالی د ضمیر ولی وضع کړی دی؟ د دې اصل علت او سبب څه دی؟ الاختصار، اختصار. او داغي مثال با ستاسو په وړاندې د اتقان د سیوطی رحم الله په حواله دا سه درکم. قرآن کریم کې راځي، قرآن کریم سورۃ الاحزاب پارا نمبر 22 آیت نمبر 35. قرآن کریم سورۃ الاحزاب پارا 22 آیت 35. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. شل اصناف الله تعالی ذکر کړی دی په دې آیت کې. 100 اصناف شل، لس نارینا او لس زنانا. اخر کې د ضمیر نه کارلی اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. اعد الله لهم دې شل ډلو ته الله تعالی تیار کړی دی مغفرت او اجر عظیم. نو که اوس دلته ضمیر نه وي او مرجع باندې تصریح کړی وي نو بیا به ویل چې اعد للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، هغه شل به بیا ذکر کول. او چې اعد لهم ویلو نو ضمیر سره اختصار راغی کرانغي. ضمیر څه د پاره راځي؟ اختصار د پاره. اختصار باندې پوه شوي که پوه نه شوي؟ کدلته اعد لهم نه وي نو څه پکارو؟ اعد للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، هغه شل مذکورات سابقه فی الآیه دا غي ذکر به بیا معاد کولو کنه. نو د ضمیر د وضع نه غرض د باری تعالی څه دی؟ الاختصار. اختصار دې سره راځي که قرآن کریم اجمالی کتاب دی. پوه شولې کنه؟ همدا شان ځان سره ولیکي قرآن کریم سورۃ النور، قرآن کریم سورۃ النور پارا 13 آیت نمبر 24. آیت نمبر 24 لیکل ما سویل قرآن کریم عائشہ بس آیت نمبر 24 آیت تاسو لګراوالي ځان سره. تقریبا د شلو نه زیات ضمائر په دې آیت کریمه کې راغلي دي. د شلو نه زیات ضمائر 2500 تقریب ضمائر په دې آیت کریمه کې راغلي دي. ګوري ورته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. شماره یغضوا من ابصارهم، هم ضمیر دی کنه دی. ويحفظوا فروجهم دو شو کنه. ذلك ازکا لهم دری شو کنه. ان الله خبير بما يصنعون. اوس ګورا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن شماره ويحفظن فروجهن
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سمره زمایر راغه نو کدا زمیر نه راغله او دا دغه مرجع باندې تسریح ذکرو سمره دو پانی باندې روک دیدو کنه بوګ دیدل. نو دا وضع د زمیر نه غرض څه دی؟ الاختصار. ان شاء الله ستاسو ذهن بوس پرې کول شوی وي. بس ضمیر سره اختصار راځي کنه مرجع حذف شي او بس لن راشي ها راشي هو راشي هن راشي. که مذکر غیبی خو راشي، که مؤنث غیبی مفرد ها راشي، که مذکر غیبین جمعی هم راشي، که مؤنث غایبات جمعی هن راشي هن راشي. پونش خبره باندې نو دا وضع د ضمیر نه غرض سوی الاختصار. اوس راشه مرجع الضمیر ته. مرجع الضمیر د ضمیر مرجع ته راش. اتقان 448 ځان سره ولیکئ. اتقان 448 التوی لابد من مرجع لابد له من مرجع يعود الیه. د ضمیر د پاره د مرجع نه لابودی وی چې د ضمیر ورته عود کی ها. د ضمیر د پاره د سنه لابودی وی د مرجع نه. خدا اقسام د دې مرجع دا ډیر زیات دي. خو اقسام د مرجع سدي متعدد دي. قد يكون ملفوظا به سابقا مطابقا به. یا بدا مرجع ملفوظه مسبوق وی سابق کې به ذکر وی لفظا، یا بدا مرجع ملفوظه مسبوق وی سابق کې به ذکر وی لفظا یعنی مذکور لفظا وی. لکه موږ د هغې دپاره ثلاثه آیات پیش کوو. څو آیاتونه؟ 3 آیاتونه چې هغې کې څه وي؟ مرجع مذکوره مسبوقه لفظا وي، ما سبق کې لفظا ذکر وي. یو آیت سورت هود 42 ځان سره ولیکئ. سورت هود آیت نمبر 42 ونادى نوح ابنا ونادى آواز کو نوح علیہ السلام ابنا زوی خپلتا. ابنهو کې هو ضمیر راغی کرانغه چا تراجه دی؟ نوحن تراجه دی. نوحن مسبوق ملفوظ دی کنه دی؟ مخ کې تیر شوی لفظن دی کنه دی؟ نګور مرجع دلته مسبوقه ده ملفوظه ده مخ کې ذکر ده لفظن. دا یو مثال شو. دویم مثال ځان سره ولیکئ. سورت طه 121 سورت طه آیت نمبر 121 وعصى آدم ربه فغوى. وعصى آدم ربه کی ضمیر راغی کرانغه. دا ضمیر مخ کی مرجع غواړي کنه غواړي؟ هغه مرجع آدم علیہ السلام دی کنه؟ ملفوظ مسبوق دی کنه دی؟ سابق کې لفظن ذکر دی کنه دی؟ دا دویم مثال شو. دریم مثال سورت نور آیت نمبر 40. سورت نور اتلسم سفارہ آیت نمبر 40.
او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده کې ضمیر راغی دا ضمیر چا ته راځي دی ناظر ته راځي دی ناظر ته او دا غ ذکر مخ کې آیتونو کې شته دي والذین کفروا اعمالهم كسراب بقیة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب او كظلمات د غیبل مثال له نو مخ کې مرجع ذکر ده او لفظن ذکر ده او دا ضمیر غی تراجه ده دا دریم مثال او یا به دا مرجع ما سبق کې مذکور وی ضمنن او یا به دا مرجع ما سبق کې مذکور وی ضمنن ضمنی طور باندې به ذکرې تصریح لفظن به پینوي شوی مثال لکه سورته مائده آیت نمبر 8 اللہ تعالی فرمائی اعدلوا عدل کوي انصاف کوي هو اقرب للتقوى هو ضمیر چا تراجه ضمیر راغی دا عدل تراجه دی د دې مرجع عدل ده اوس عدل دلته مذکور صراحتا نه دی ضمنن ذکر دی ضمنن څنګه ذکر دی اعدلوا مشتقی دی او مشتقی مقتضی د مبدی وی اعدلوا امر دی کنه خو د مصدر نه جوړیږي کنه مصدر څه دی مبدی څه ده عدل دی ناغه عدل مذکور دی خو ضمنن په ضمن د اعدلو کې اعدلو پترخ کې نیولې دی اعدلو عدل کوي هو دغه عدل چې په ضمن د اعدلو کې پروت دی اقرب ډیر اقرب دی للتقوا تقوا لرام الک په نشوي دا مثال د مرجع مذکوره ضمنن دا دغه مثال شو دریم نمبر ځان سره ولي کې دریمه قاعده القاعده الثالثه او دالن علیه بالالتزام یا بدا مرجع ذکر وی سابقا التزاما یا بدا مرجع ذکر وی سابقا التزاما دلالت سو قسم دی لکه درې دلالت مطابقی تضمنی التزامی تضمنی خو مخ کې ویلو کنه اعدلوا هو اقرب للتقوى اوس به مرجع باندې دلالت یو لفظ کوي التزامی طور باندې مثال ځان سره ولي کوي قرآن کریم سورۃ القدر پارا نمبر 30 آیت نمبر 1 قرآن کریم سورۃ القدر پارا نمبر 30 آیت نمبر 1 اللہ تعالی فرمائے انا انزلناه فی لیلۃ القدر انا انزلناه یقینا مونږ نازل کړي دی هو سلره هو ضمیر چا تراجه دی قرآن تراجه دی انا انزلناه مخکې مرجع مذکور لفظن ده نه شتا لکه نه دلته دا انزال دلالت التزامی کوي پچا باندې په قرآن باندې چې دلته قرآن مذکور دی پونش فل لکه انزال انا انزلناه کې انزال ذکر دی کنه دی ذکر دا انزال دلالت کوي التزامن پچا باندې چې مرجع دی هو ضمیر قرآن دی قرآن الله یادی
الکه پوی کې کنه انزال سره چې الله تعالی نازلې خو لازم ورسره سيدي قران دی کنه. دویم مثال ځان سره ولیکي. قران کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 178. فمن عفي له من اخيه شيء فمن عفي له پس هر هغه څوک چې معفو کړي شو هغه ته من اخيه ضرور ددنه شيء د سسیز فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان. دلته ګور اداء الیه ادا لازم ده قاتل باندې عافی لره. قاتل بس کوي د دیت ادا کول بکای عافی لره چا چې ورته معافی کړي په قاتل باندې ادا لازم شو کنه د عافی. نو د عافی آیا مذکور سابقا لفظا دی؟ نه. د عافی ذکر آیت کې مخکې شته؟ نه. خو مخکې یو عبارت تیر دی فمن عفی له چاته چې عفو کړي شو من اخیه من دم اخیه المقتول دا غوینه ضرور د مقتول نه شیء د سسیز فاتباع بالمعروف پس اتباع لازمه ده بالمعروف واداء الیه او ادا لازمه ده افیل را. نو دلته الیه ضمیر افی تراجه ده او په دغه افی باندې دلالت چا کړي فمن اوفی له کم دلالت التزامی دلالت پونه شولې. نو کله کله مرجع ذکری هغه باندې دلالت کوي یو لفظ التزامی طور باندې. اوس پوښلې خبره باندې سلورم قاعده او متأخرا لفظا لا رتبه او متأخرا لفظا لا رتبه. کله کله به د مرجع سوی الکا متأخر به لفظا دون رتبه لفظا دون رتبه. کله کله مرجع سوی متأخر رست راغلی په لفظ کې رست راغلی لفظا رستوي رتبتن چې وګوري نو هغه به فاعل واقع شوی د فاعل رتبه سي مقدمه رتبتن مقدمه لفظا صرف رست راغلی وي. کله کله داسم کې قران کریم کې ډیر مثالونه دا لري. الکه پوېږي کنه څنګه مې ویل کله کله مرجع سوی متأخر وی لفظا او مقدمه وی رتبتن. نو ځکه سیوتی وی او متأخرا لفظا لا رتبتن یا بدا مرجع متأخری لفظا دون رتبتن. مثال ځان سره ولیکئ سورته طه. سورته طه پارا نمبر 16 14 پارا آیت نمبر 67 نمبر آیت. اللہ تعالی فرمائی فاوجس فی نفسه خیفة موسی فاوجس فی نفسه خیفة موسی. دلته اوجس فعل دی موسی فاعل واقع شوی دی پونه شولې لکه فی نفسه جار مجرور دی ظرف لغو ده. اصل عبارت دا سے جوړیږي فاوجس موسی اوجس فعل موسی فاعل شو پونه شولې فاوجس موسی خیفة فی نفسه نو پټه کو محسوسه ک موسی علیہ السلام یې را پزړه کی اول تسوی فاوجس فی نفسه خیفة موسی. دلته موسی غو فاعل له رتبتن مقدم دی لفظا سره غلې دی متأخر راغلې دی. خبره باندې پونه شولې. نو دا فی نفسه ضمیر دی راجع دی موسی ته او دا فی نفسه جار مجرور ظرف لغو ده. د دې درجه او رتبه سره لکه متأخره ده او موسی فاعل ده او جسد او د فاعل رتبه سره لکه مقدمه او هغه مرجع واقع شوی ده متأخر دی لفظا خو مقدم دی رتبتن. پونه شولې خبره باندې.
که اصول تفسیر د نابغه صاحب رحمه الله وګوري هغه صرف د دغه د پاره چې مرجع مذکور وی متأخره لفظا او وی مقدمه رتبتن دا یو مثال پیش کړی دی. اتقان د جلال سیوطی کې دو مثال نورم ذکر دي. سو مثاله دو مثاله به ذکر دي. یو مثال دا ذکر دی سورۃ القصص. سورۃ القصص پارا شلمه آیت نمبر 78 اویایم ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ولا يسأل تپوس بنشي کوله عن ذنوبهم المجرمون د مجرمانو نه داغي د ګناهونو بارک. دلته ګوره ذنوبهم کې ضمیر راغلی کنه دی راغلی داغي مرجع کومه ده المجرمون دی هغه مرجع ده او هغه چې ګوره لفظا متأخره واقع شوی ده کنه لفظا متأخره ده کنه ده خو ګوره دغه مرجع چې المجرمون دی مقدمه ده رتبتن ولی ځکه د لا یسألو د پاره نائب فاعل واقع شوی دی د لا یسألو د پاره نائب فاعل دی او د فاعل رتبه مقدمه کني لګا نو دا مثال له هغه مرجع دی چې مذکوره وی متأخره لفظا دون رتبتن مقدمه وی رتبتن او مذکوره وی لفظا متأخرا. پونه شول دریم مثال پیش کړي او دلته اصل عبارت دا سي جوړيږي ښا ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم. خدریم مثال اولی کوي سورۃ الرحمن. سورۃ الرحمن اوشتم پارا آیت نمبر یوکم سلویختم نه دیرشم اللہ تعالی فرمائی فیومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. فیومئذ پد غورز د قیامت کې لا یسألو سوال بنشي کوله ان ذنبه د ګناه د بارکه انس ولا جان د انسان نو نه د پیرینا ندل تان ذنبه کې ضمیر راغله کنه دی راغله دومره ضمیر دی د قدر تخکاری دومره ضمیر دی ان ذنبه ضمیر دی کنه دی لکه او د دې ضمیر مرجع کما یو دا انس ولا جان هر واحد ورته مرجع ده مرجع کما یو دا لکه انس ولا جان د هر واحد ورته صدا لکه مرجع ده او هغه مرجع چې وګورئ نو هغه متأخره د لفظن په اخر کې لفظن راغلی ده الکه پونه شولې خو دلته چون کې انس ولا جان دا دواړه واقع شوی دي مرفوع الکه مرفوع واقع شوی دي کنه نو رفع خو اثر دی او اثر لره لابودی وي د چانه د موثر نه او موثر په نحوه کې څو مرفوعات دي اته مرفوعات دي په نحوه کې یا وسی مبتدا وي یا بخبری یا باسم فاعلی یا بنائب فاعل یا فلانی فلانی یادم دي کنه دي خټیک ده. اوس دلته انس ولا جان دا هر یو واقع شوی دی مرفوع اوس د کې د رفع دا اثر څه کړي دی نو دا مرفوع دی بنا بر نائب فاعل دا نائب فاعل لیکن لا يسأل عن ذنبه لا يسأل انس ولا جان عن ذنبه. نګور رتبتن سری دا هر واحد مقدم دی کنه دی لکه رتبتن د فاعل رتبه مقدمه کنه لکه فاعل په کلام کې عمده کنه نګور دلته دا رتبتن مقدم دی خو لفظن چې وګوري متأخر راغلی دی کنه دی راغلی لکه قداموش. او بیا علامه سیوطی رحمت الله علیه اتقان 449 کې وای او رتبتن ایزن او رتبتن ایزن مخکې مثال لسو چې مرجع متأخر وی خو لفظنا دون رتبتن ویلی مکنه لگا او دلته سوی چې مرجع متأخر لفظا و رتبتن
مرجع سوی الکا متأخر رستوی لفظا هم او رتبتا هم. پونش په خبره باندې مرجع رستوی متأخر لفظا و رتبتا. ګورا یعنی ازمار قبل ذکر راغلی، مرجع نه وی ذکر او ازمار راغلی، ضمیر راغلی مخکې د ذکر د مرجع نه. پونش ولی د ازمار قبل ذکر د پاره نوحات 5 ابواب ذکر کړي. سو بابونه 15 بابونه. باب ضمیر الشان، باب نمبر 1 باب ضمیر الشان. ضمیر الشان کې سره راځي لکه ازمار قبل ذکر راتلی شي. مثال در کوم دله سورۃ الاخلاص. باب ثانی باب ضمیر القصه. باب ثالث باب نعمه. باب رابع باب التنازع. باب خامس باب بئس. پونش ولی یو شاعر دا 15 واړه په شعر کې نقل کړي او نابغه صاحب رحمت الله علیه په اصول تفسیر کې ذکر کړي او د نحوی دوره کې به امویل په ډېر خوږ زبان باندې ازمار قبل ذکر په 15 ځای روا دي. ازمار قبل ذکر په 15 ځای روا دي. اوله تنازع دا بل د رب حکم دا دی. اوله تنازع دا بل د رب حکم دا دی. پوښ ولیکنه د نعمه په ضمیر کې سلورم ضمیر شان دی. د نعمه په ضمیر کې سلورم ځل لیکي کنه ما تاسو ګورئ. ها څنګه کم دی چې لیکي د نعمه په ضمیر کې سلورم ضمیر شان دی او 15 غ ضمیر دی چې بدل وي ته ظاهر. 15 غ ضمیر دی چې بدل وي ته ظاهر. نو پدې 5 ابواب کې پدې 15 ځای کې ازمار قبل الذکر روا دي. اوس د دې مثالونه ناغه اتقان کې نه دي ذکر. مساوی او رتبتن ایزن او رتبتن ایزن. اصول تفسیر د نابغه رحمت الله علیه کې بدری مثالونه ورکړي دوال تم نه دي ذکر. خبره باندې پوښ وکړه. اذان سره ولي کې سورۃ الاخلاص. مثال ضمیر الشان. مثال ضمیر الشان سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1 ځان سره ولي کې قل او آیت دیتا اے گران محبوب صلی اللہ علیہ وسلم هو الله احد. هو ضمیر دی مرجع غواړي. مرجع سابق کې ذکر نه ده نه لفظا او نه رتبتن. بالکل ذکر نه ده او ضمیر ورته راجع شو او مرجع کوم یو دالکا الله. شان داده الله د الله چې دی احد یو دی تقسیم نه قبل یم. واحد نه وی احد وی احد کې مبالغه ده. واحد نه دا ډیره ده. الله واحد هم دی ولا من طریق العدد. طریقې د عدد نه نه واحد عددی نه دی. واحد جنسی نه دی نوعی نه دی بلکې واحد حقیقی دی. د ازل نه په احدیت باندې متصف د انقسام تقسیم تبعیض تجزی دا نه قبلی. پوښوي په خبره. نو شان داده دا الله الله مرجع ده او لفظا و رتبتا مؤخره ده. ضمیر د شان کې مرجع لفظا و رتبتا مؤخر راتلیش. لکه دا مثال راوال. پوښوي په خبره. مثال ضمیر القصه. مثال د ضمیر قصه سورۃ انبیاء آیت نمبر 97. سورۃ انبیاء آیت نمبر 97. الله تعالی د قیامت د ورځې منظر بیانوي. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا
فیضا هي کله چې شپله کې پوکوالیش پس اچانک کیسه بداوی هيا کیسه بداوی شاخصتون بکی براوتی وی بوټي براوتی وی ابصار الذین سترګې دغه کسانو کفرو چې هغه کفر کړي دي فیضا هيا ضمیر دی مرجع رستو دا لفظا و رتبتن او ضمیر قصه کی دا شیروان فیضا هيا اسمار قبل ذکر دی مرجع نه د ذکر او ضمیر راغی پوه شوي په خبره مثال بئسولی کوي سورۃ الکهف کی راضی آیت نمبر 50 الہ العالمین فرمائی بئس للظالمین بدلا بئس بد دے ظالمانو د پاره دغه جهنم په اعتبار د بدل خو خلک دی یو پروګرام دی هغه ته تګم غواړي زر زر لیکي او متأخرا دالا بالالتزام او متأخرا دالا بالالتزام کله به ضمیر داسې وي چې متأخر وي او مرجع به نه وي ذکر ښه مرجع به څه وي لکه ا به نه وي ذکر او په دې مرجع باندې و مابادو کې یو لفظ دال وي ضمیر بسی متأخر وي او مرجع به نه وي ذکر خو په دې مرجع باندې با مابادو کې یو لفظ وي دلالت کوي لکه ولي کې د ځان سره قران کریم الکدا یا چرته راځي فلولا اذا بلغت الحلقوم واقعه هذا صحیح سورۃ واقعہ مانس دا اذا بلغت الروح الحلقوم فلولا اذا بلغت الروح الحلقوم نزلت الروح فاعل د بلغت دی پوښ ولیکنه نزلت روح مذکور مقدم دی نه ذکر دی ذکر د روح شته آیت کې نه خدا حلقوم ور باندې دلالت کوي کنه کې جدال ته روح څه دی لکه ذکر دی په دې مرجع باندې دا حلقوم دلالت کوي کنه کوي په کنه دا روح چرته زی راځي د نوخته پس کې حلقوم کې ذکر نه زی بل مثال لیکي سورۃ قیامه آیت نمبر 26 کلا اذا بلغت التراقیہ اذا بلغت النفس والتراقیہ دلته خو نفس نه دی ذکر سابقا خدا تراقی لفظ په څه دی دال له اذا بلغت النفس کله چې ورسیږي غصه او د روح التراقیہ دغه چنغړک ته په خبره پیږي کنه درې مثال ځان سره ولیکي سورۃ صاد آیت نمبر 32 حتی توارت بالحجاب سیادی توارت تردی چی پڑ شیدہ پردہ کی شمس یادی اے حتی توارت الشمس تردی چی پڑ شی نور بالحجاب اس پر نور دلالت سکی دا حجاب لفظ پہ دلالت کی اون رسیدی مرجع نه د ذکر او دا غرنګي ضمیر راغله د سالکا متأخر راغله حتی توارت کې ضمیر راغله کنه دی راغله خو په دې کلام کې یو لفظ شتا چې هغه په دې دا ضمیر چې چا تراجه دی هغه مرجع سکه لکه داغه تعین کوي چې هغه شمس دی لکه حجاب د شمس باندې راځي نو